دا کوم چې مزدورکار خل دي او مزدوریان یې کوي د دې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا حدیث دي چې دا سار مزدوري ته وځي او ماښام کور ته راځي ستړي ستومانه او د لاسونو باندې فڼاخې راختي او ستړي شوي په دې مزدوریانو کې د دې لپاره چې خپلو بچو له حلاله روزي وګټي. د دې په باره کې یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام یو مجلس کې ناست و صحابه هم ورسره ناست و نو په دې کې یو سړی په دې لاره باندې تیر شو چې ډېره ښکلې ځواني وه او ښایسته سړی و پاک. نو صحابه وویله وی یا لیت شبابه فی سبیل الله، ارمان دی چې د دا ځواني د الله په لاره کې وي، یعنی د خپله ځواني الله له ورکړې وي او د الله په لاره کې ګرځېدلې. نو نبی علیه صلات وسلام د صحابو ته وفرمایل وی ان کان خرج یسعى علی عیال الله، که دا سړی راوتی په دې نیت باندې چې د الله چې خپلو بچو له روزي وګټي او خپلو بچو له خپل حلال رزق راوړي ماښام له، نو فهو فی سبیل الله، دا سړی د الله په لاره کې دی. او ان کان خرج، که دا سړی په دې نیت راوتی یسعى علی والدین شیخین کبیرین، چې خپل بوډا او سپینګیري مور او پلار دپاره مزدوري کوي هغو له ګټه وټه کوي، نو فهو فی سبیل الله، دا سړی بیا هم فی سبیل الله دی. او ان کان خرج یسعى علی نفسه لیستعفها، که دا سړی په دې نیت راوتی چې خپل ځان له مزدوري وکړي او خپل ځان پې رسوان نه بچ کړي، نو فهو فی سبیل الله، دا سړی فی سبیل الله دی. دا هم داسې دی لکه د الله په لاره کې چې ګرځي. او وان کان خرج مفاخرا ومرائیا، که چېرته دا سړی د فخر په نیت باندې راوتی، د تکبر په نیت باندې راوتی، نو فهو فی سبیل شیطان، دا سړی په لاره د شیطان کې دی. یو روایت کې راځي چې عیسی علیه صلات وسلام په یو صاحب باندې ورتیر شو چې عبادت یې کوه او د الله په بندګۍ کې مشغول و. نو عیسی علیه صلات وسلام د دې سړي نه تپوس کوي من یعولکه، تا له دا رزق څوک درکوي، تا دا ګټه وټه د کوم ځای نه ده؟ نو دې سړي ورته وویل دا زما یو ورور دی، هغه له دا ګټه وټه راکوي او هغه له مزدوري کوي او بس زه عبادت کوم. نو عیسی علیه صلات وسلام ورته وویل هو اعبد منکه، هغه ستا نه ډېر عبادت ګزار دی. یعنې اگر که ته دلته ناست یو عبادت کې خو هغه مزدوري کوي او تا له حلاله راوړي دلته، نو هغه ستا نه ډېر عبادت ګزار دی. د دې وجه نه ابراهیم ناخعي رحمه الله به فرمایل چې یو سړی هغه په جومات کې ناست دی او د الله ذکر کوي او تسبیحات کوي او منځونه کوي، خو سره د دې نه سوال کوي، د دې نه هغه سړی غوره دی چې هغه تاجر دی او په تجارت کې وتی دی، د تجارت د اصول او د شرایطو مطابق چې کوم شرعي اصول دي د هغې مطابق تجارت کوي، هغه سړی دی بهتر دی کوم تاجر دی. داود علیه صلات وسلام په باره کې راځي وي داود علیه صلات وسلام به د خپل شکل ناشنا کو بار ته به راووتو او د خلکو نه به یې تپوسونه کول چې داود علیه صلات وسلام په تاسو کې څنګه سړی دی، یعنې ځان به ناشنا کو او بار به ګرځېدو او د خلکو نه به معلومات کول چې داود علیه صلات وسلام په تاسو کې څنګه سړی دی. نو خلکو ورته ویل ښه سړی دی. یو ځل جبریل علیه صلات وسلام ولا په بدل شکل کې راغلی په لاره کې، نو داود علیه صلات وسلام د جبریل علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې کیف داود فیکم، داود علیه صلات وسلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو جبریل علیه صلات وسلام وفرمایل چې داود علیه صلات وسلام ښه سړی دی، خو یو نقصان پکې دی. وایي څه نقصان پکې دی؟ وایي ارمان دا دی چې د په خپلو لاسو باندې مزدوري کولې او د بیت المال نه روپۍ نه اخیستلې. اگر که د بیت المال نه روپۍ اخیستل د داسې امیر دپاره دا جایز دي، نو د دې وجې نه داود علیه صلات وسلام الله ته عاجزي وکړله او د الله نه سوال وکړو. داود علیه صلات وسلام ورته الله ورته وحی وکړه، زه داود علیه صلات وسلام ګرځه او دارنګې زغرې جوړوه، کاروبار شروع که. نو ډېر زیات سړی حیران شي، نو دا مزدورکاره خل دا کم دیاړي مار خل چې دی او دا وزي او په صحیح نیت باندې وزي او په صحیح وشو د حرامو نه ځان ساتي، کوم اصول قوانین چې د قرآن او حدیث موږ تاسو ته ښودلي دي د هغې مطابق باندې مزدوري کوي، د دروغو قسمونو دارنګې د دروغو نه او دارنګې د پردي مال نه سړی ځان ساتي، دا هم فی سبیل الله نبي علیه صلات وسلام حساب کړی دی چې دا سړی هم داسې دی لکه دا فی سبیل الله دی.